السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عربي زده کړې د لوست برخه کې زموږ نن دریم درس دی. نن درس کې عربي حروف مقطعات وایو. دا صرف قرآن کریم کې راځي، خو اکثره زموږ څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي هغه غلط وایي. نو دغه هم درته وایم چې دا یاد کړئ، عربي ژبه کې دا نه راځي، دا صرف قرآن کریم کې دي. نو صرف یو لنډه لوستل درته کوم، نور بیا خپل درس وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف مد نه لري، ساده وایو. الف لام دلته مد لري، لام کې دریږو. الف لام ګوره میم شد لري، دا لام میم سره کې دریږو پکې. لام بیا میم وایو، میم. الف لام میم. بل الف لام میم صاد. الف لام را، صرف لام دلته مد لري. الف لام را. الف لام میم را. الف لام میم را. هرادو. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. دا سین نه وایو، سین ولې نه وایو؟ سیم، ځکه دا میم شد لري. سیم جنګيږي ورسره. طاسیم سیم. طاسیم میم. بل طاسين. ياسين. صاد. حاميم حاميم. حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. قاف نون. ها البته دا د لوستلو درس دی چې عربي غواړئ ولولئ، دا باید زده کړئ. ها دا الف ده، حمزه په سر دا شکل چې ګورئ دیته فتحه وایي، موږ د پښتو کې زبر وایو، عربي کې فتحه. او که دا لاندې وي دیته کسره وایي، زیر. او که دیته وایي پیش، ضمه. فتحه کسره ضمه، زبر زیر پیش. دا مهم دی ډیر. ها د دې تلفظ کوم کیږي؟ ا د دې ای او د دې او ای او ای او. دا غیات کې ټول هم د سې لوستل کیږي. ها هي هو. غا او سوري عين فتحه لري. عي عو. ح حي حو. ح حي حو. دغسې دا نور. غا غي غو. خ خي خو. ق قي قو. ك كي كو. ج جي جو. ش شي شو. ي ي يو. ض ضي ضو. لا
لي لو دا دی نا ني نو را ري رو طا طي تو تو دا دي دو دا دي دو تا تا تي تي تو تو صا صي صو س سي سو ز زي زو ز زي زو ظا دا زو دا ظا دا ظا ظا ظي ظو ظا ظي ظو ها ذال ذال فتح لري ذا ذا ذي ذي ذو ذو ث ثي ثو ف في فو و وي وو ب بي بو ما مي مو ها دا موږ نننی درسو دا ډیر مهمه درس دی تاسو نه یو څو پوښتنې کوم بیا درس بندوم ها دا څه ده ثا دا فتح لري زبر لري کومه فعل کیږي ثا ها دا څه ده فا دا پیش یا ضمه لري کومه فعل کیږي فو دا څه ده ثا پیش لري ضمه لري کومه فعل کیږي ثو دا څه ده صاد ده ضمه لري پیش کومه فعل کیږي سو دا سین ده ضمه لري کومه فعل کیږي سو دا زاد کسره لري کومه فعل کیږي زي نو دا دایمنګ نننی درس هیله کوم چې دا بیا وګورئ چې دغه د عربي کې چې څوک نه پوهیږي په لوستلو د عربي دا ډیر مهمه درس دی دا سو پوری سو د فیو ګوري سو کرته وګورئ تر څو د هم ذهن کې کینی زبر زیر پیش فتحه کسره ضمه دا او پیژنئ او ان شاء الله دین ورسته به پروانی لوستل زده کړئ دا درسونو سره ورسته نور راځي دا خو فلال یو حرف ده دو حرف درې حرف بیا مکمله کلمه راځي نو هم داسې ورو یادوي نو هیله کوم کدی درس درته ګټه رسولي کومنټ کوئ تر څو زه د درسونو کې هغه نشم شاته پاتې نشم او تاسو ته دوامدار درسونه جوړ کړم ریکارډ کړم ډیره مننه دعاګانو کې میا ساتئ خو خو لرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مع السلامه